د ننګرهار ولایت غني خیل ولسوالۍ شیرګړ سیمه کې د الفت په نوم یوې نوې راډیو په نشراتو پیل وکړ. د یادې راډیو بنسټګر مشر الهام حقیقت وایي ذکر شوی ولسوالۍ کې د مطبوعاتي تشې د ډکولو لپاره یې اړینه وبلله ترڅو دا راډیو جوړ او په نشراتو پیل وکړي. د هغه په خبره اوس لپاره به یاده راډیو په 40 ساعتونو کې 14 ساعته نشرات لري او د ورځنیو خبرونو ترڅنګ به په ګڼو نورو موضوعاتو بېلابېلې خپرونې چلوي. حقیقت زیاتوي اوس لپاره په ننګرهار کې له بل هر وخت د رسنیزو فعالیتونو لپاره ښه زمینه سازي شوې او د کلتور ریاست ترڅنګ ټولې حکومتي ادارې ورسره د هیڅ ډول همکارۍ دریغ نه کوي. هغه وایي د نړیوالو هغه پروپاګنډا حقیقت نه لري چې په افغانستان او ځانګړي ډول ننګرهار کې پر رسنیو کړۍ تنګه شوې. هغه په دې اړه وایي د لپاره چې دغه ولسونو ته لا خدمت وکړي شو، ځوانانو ته کاري زمینه برابره شي. موږ دغه راډیو افتتاح کړله ان شاء الله په پیل کې به موږ 14 ساعته نشرات ولرو او هغه خپرونې به دغه ټولنې ته وړاندې کوو چې تر ډیره اوس وخت کې ضرورت وي ورته او عامه پوهاوی زموږ ولسونو ته پکې ترسره کیږي. لګښتونه خو فلحال زموږ د تجارتي اعلاناتو نه دي او ځینې وخت کې بیا داسې هم کیږي چې زموږ دغه شتمن خلک چې دي هغوی موږ سره همکاري کوي، نو تر ډیره موږ بیا فوکس په همدغه محلي اعلاناتو باندې کوو، له دې لارې چې دی دغه خپل مصارف پوره کوو. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نور محمد حنیف د یادې راډیو د پرانستې پر مهال وویل دا یوه لویه لاسته راوړنه ده چې د نړیوالو پوچ تبلیغات غلط ثابت کړي او یوه نوې راډیو په نشراتو پیل کوي. په وینا یې په دغه ولایت کې رسنیو سره تر وروستي بریده همکاري کړې او هغه ستونزې چې رسنیو درلودې او د حکومت اړوند وي ورته یې حل کړي او په راتلونکي کې به هم ورسره اوږه پر اوږه ولاړ وي. ښاغلی حنیف همدارنګه وایي رسنۍ د حکومت د مشرتابه د اوامرو او اسلامي او افغاني ارزښتونو خلکو ته د رسولو په برخه کې له بل هر څه مهمه وسیله ده. دغه رادیوګانې چې موږ سره کومې مخکې دي یا نورې جوړېږي دا زموږ قوه ده چې په دې باندې د امیر المؤمنین فرامین د امیر المؤمنین ترڅنګ د امر بالمعروف فرامین د دغه رادیوګانو له لورې موږ خلکو ملت ته رسوو. نو د دغه د امنیت په ډاډ باندې دا خبره ورته کوم څومره رسنیو ملګري چې دي په ختیځ کې کار کوي الحمدلله موږ امنیتي ملګرو سره خبره کړې ده دوی که هر چیرته ځي په هر وخت کې ځي تاسو دوی ملاتړي وکړئ او د اطلاعاتو ته لاسرسي په اړه باندې موږ همیشه لپاره د دوی همکاري پاتې شوي. خبر اعلان بیا د الفت راډیو د نشراتو په پیل خوشاله دي ځکه یو شمېر خبر اعلانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. دوی وایي که څه هم په نړیواله کچه دا خبره په اوس وخت کې ډیر کله د خبرونو سرټکی شوی چې افغانستان کې د رسنیو کارونه محدود شوي، خو دغه راډیو د نشراتو پیل هر څه په ډاګه کوي چې رسنیزو فعالیتونو ته درناوی کیږي او له ورځې بلې ته ورته اسانتیاوې رامنځته کیږي. دوی وایي کومې رسنۍ چې تړل شوې وي کارونه ټکني شوي، خپل اقتصادي او نورې ستونزې لري. په ننګرهار کې چې دغه د الفت په نوم باندې نوې رسنۍ فعالیت پیل کړ دا په خپله د بیان د ازادۍ ښکارندوی ده. د نړۍ کوم د راډیو افتتاح چې کوم وشوه دغه معلومداره خبره ده چې د رسنیو لپاره ډېر د خوښۍ خبره ده چې بیان د ازادۍ لپاره هغه لومړنی او دغه کې حد اقل د یو زمینه سازي او د رسنیو سره هم د دوی د فعالیت لپاره یو ډاډ دا خپله یو لاسته راوړنه ده. خو بل خوا د رسنۍ چې د فعالیت څخه لیدلې دي اساسي مشکل چې دی هغه اقتصادي مشکل دی. موږ دلته ډېر محلي رسنۍ ګورو چې د اقتصادي ستونزو له امله خبریالان هم په کور دي، رسنۍ هم شته دي، دفترونه هم شته دي، خو نشرات نه لري. څو ورځې چې یوه بله موضوع ډیره توده شوې وه او ګڼو ویل په ننګرهار کې حکومتي مسؤلینو همیشه بهار راډیو تلویزیون نن او ځوانانو راډیو نشرات تړلي. د ننګرهار کلتور رئیس په خبره د یادو رسنیو نشرات د حکومتي مسؤلینو لخوا نه دي تړل شوي بلکې دغه رسنۍ چې 3 واړه په یو انګړ کې دي د خپلو شخصي ستونزو له امله یې څو ورځو لپاره نشرات بند شوي وو چې نن به یې بیرته په عادي ډول نشرات پیل شي. کومې رسنۍ چې په ننګرهار کې تړل شوي دي هغه لامل د دوی د مالی بودجې په وجه باندې چې دوی مالی امکانات نه لري چې خپل رسنۍ په دې باندې مخې ته بوځي او کار پرې وکړي. په میډیا باندې کوم خبر چې خپور دی ویل کېږي چې همیشه بهار نورې رسنۍ تړل شوي دي. یقینا همیشه بهار د خپل د څو وجوهاتو د وجې نه په خپله تړلې ده. کومه رسنۍ چې نور ځوانانو په نوم نن په نوم باندې انشاءالله دوی هم د هغې د وجې نه تړل شوي دي. نو ځکه چې دوی په یو میدان کې مطلب په یو انګړ کې دوی سره وجود لرو نن به انشاءالله موږ د هغې د مراسمو ترتیب برابرو چې نن به انشاءالله موږ رسما بیرته هغه موږ افتتاح کوو پرانیزو به. له یو طرفه که نړیوال د خپلو ګټو لپاره له ورځې بلې ته نیوکې زیاتوي او د رسنیو د کارونو د محدودېدو خبره کوي، له بلې خوا په ټول هیواد کې ګام پر ګام د حکومتي مسؤلینو لخوا هڅې ګړندۍ شوي او په نږدې وخت کې زیات شمېر نوو رسنیو په نشراتو پیل کړي او یا د لړۍ له ورځې بلې ته په چټکېدو ده. سحر ګل هوریت راډیو ننګرهار.